ډېر ګرانو زده کوونکو سلامونه. نیکی هیل پرونی درس په ادامه سره به نن د ضرب عملیه په طبیعي اعدادو کې ادامه ورکړو او بعد هغونه به بیا د حاصل تقسیم د پوره حاصل تقسیم یا د ویش عملیه هم تاسو ته نن کار کړو. تاسو ولوستل پرونه ولوستل چې په طبیعي اعدادو کې د ضرب دوه خاصیتونه ولوستل چې یو یې د تبدیلی خاصیت و، یعنی په دې معنا چې خاصیت په جمع کې و په ضرب کې هم شته. د تبدیلی خاصیت په دې معنا چې یعنی که موږ ولیرو 2 ضرب 5 دا مساوي کی په 5 ضرب 2 او دا مې درته حل کړي وو چې 2 په 5 کې 10 کی او 5 په 2 کې هم 10 کی، یعنی په دواړو حالاتو کې عین جواب تاسو ته درکوي. که ځایونه تبدیل شي هم کوم توپیر نه پکې راځي. اوس د اتحادی خاصیت خاصیت تاسو په جمع کې ولوست. په ضرب کې به مثال درکړم. هغه دا چې که موږ ولیرو اوه ضرب 2 ضرب 5 دا مساوي کی په دلته 2 و 5 په قوس کې اتحاد کړی او اوه ورسره ضربي موږ کېدای شي چې اوه و 2 قوس کې ونیسو او 15 ورسره ضرب کړو. وګورو چې نتیجه یې یو شان کېږي که نه. اوه ضرب 2 ضرب 5 څو کېږي 10 مساوي به اوه ضرب 2 کې 14 ضرب 5. اوس چې تاسو اوه په 10 ضرب کړئ کې یا مساوي به دا ضرب کړئ د دوسره 4 په 5 کې شل د شلو 0 2 حاصل یو 15 2 موصل درلودل 15 سره چې 2 جمع شي څو کې او یا کې. نو د اتحادی خاصیت هم لکه د جمع په شان په ضرب کې شته. دریم خاصیت په ضرب کې دریم خاصیت د توزیعی خاصیت په جمع کې توزیعی خاصیت په جمع کې د ضرب. مثال در سره کار کوم چې تاسو پوه شئ چې توزیعی خاصیت یعنی څه. که موږ ولیرو چې 8 ضرب 2 جمع 3 دا به څه رقم ضرب کړو. د دې ځایونه نشته تبدیلولی په څه چې دلته دوی عملی دي، یم ضرب ده یم جمع ده. دلته تاسو 8 اول باید د 2 سره ضرب کړئ او بیا جمع عملیه ونیسئ، بیا یې د 3 سره ضرب کړئ. قانون همداسې دی د ضرب. نو دې ته د توزیعی خاصیت وایي. قوس وازی و 8 ضرب 2 بیا د جمع علامه نیسئ، بیا بل قوس وازوئ 8 ضرب په څو په 3. دا مساوي کی په 8 په 2 کې کی 14 جمع 8 په 3 کې کی 40. اوس دا دواړه جمعوي سره 6 او 4 کې 10 یو حاصل چې دو سره جمع کوي دا بشي 3 او یو 4. ځواب یې څو شو 4. یو بل مثال هم در سره کار کوم چې د یادم ونوځي. مثال په توګه موږ ولیرو 9 ضرب 15 جمع 3. ما تاسو ته ووایي چې اول دا په دې ضربي بیا جمع علامه نیول کېږي بیا په دې ضربي دا مساوي کېږي په
نه ضرب په 5 د قوس په منځ کې نیسئ، نه ضرب په 5. بیا د جمع علامه رسي، بیا دوام قوس وازی، نه ضرب په 3. یعنی نه په جمع کې توزیع شو، یا د دوسره ضرب شو یا د دوسره ضرب شو. د دو خاطر نومی توزیعی خاصیت دی. نه ضرب په 5 کې کی 45 جمع، نه ضرب په 3 کې کی 28. اوس دا دواړه سره جمع کړئ. 15 څوکې 12 اصل یې په 1 دا به شي 3 او 4 کې 9 دا شول 2. نو دې خاصیت د ضرب توزیع خاصیت په جمع کې البته طبیعي اعدادو کې ویل کی. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس به ووینو چې د ضرب عملیه طبیعي اعدادو کې د صفر سره څه رقم ده. یعنی که موږ یو صفر ولیرو، صفر ضرب طبیعي عدد، هر طبیعي عدد، هر عدد چې تاسو په نظر کې ونیسئ. تاسو په یاد و چې په جمع کې د صفر د عینیت عنصر په نامه یادېده او د هر عدد سره به چې جمع شو هغه عدد به ورکوه. مګر ضرب کې داسې نه دي. صفر چې د هر طبیعي عدد سره ضرب شي هغه صفر کېږي، او هر عدد، هر طبیعي عدد که ضرب د صفر شي، صفر ضرب د هر طبیعي عدد یا هر طبیعي عدد ضرب په صفر بیا هم څو دی؟ صفر دی. خو که موږ یو په نظر کې ونیسو، یو د طبیعي اعدادو ضرب عملیه کې دا څه رقم دی؟ دا به وګورو. د یو عدد ضرب په هر طبیعي عدد مساوی هماغه عدد دی. او که برعکسی ونیسئ، معکوسی ونیسئ، هر طبیعي عدد ضرب په یو مساوی دی په هماغه عدد. مثلا یو ضرب په 14 مساوی دی 14. او که یې ونیسئ چې 14 ضرب په یوه مساوی دی بیا هم 14 یو مثال دی. هر طبیعي عدد ضرب په یو دی، او هر یو ضرب په طبیعي عدد بیا هم یو دی. نو دلته موږ لیکلی شو چې د یو عدد د طبیعي اعدادو ضرب عملیه کې د عینیت عنصر دی. یعنی کوم تاثیرگذاری په نه لري، بیرته ما خپل عدد تاسو ته درکوي. کله چې یو عدد په یو عملیه کې تاثیرگذاری ونه لري، هغه ته څه وایي؟ د عینیت عنصر یا د عینیت عدد وایي. څنګه چې صفر په جمع کې د عینیت عنصر و، اوس دلته یو په ضرب کې د عینیت عنصر دی، البته طبیعي اعدادو کې. ډیرو ګرانو زده کوونکو، اوس به راشو د تقسیم یا ویش برخې ته، چې په طبیعي اعدادو کې کوم اعداد پوره د ویش یا د تقسیم وړ دي. د دې دپاره به موږ تاسو زه به درته دوه مثاله کار کړم. په مثال کې تاسو ښه پوره پوهیږئ. لومړی مثال به موږ 1 تقسیم په 9 کړو، او په دوام مثال کې به 2 تقسیم په 9 د 9 عدد کې په نظر کې ونیسو. ښه، اوس به دا په دواړو ډولو، یعنی په اختصار هم او تقسیم کې به هم زه تاسو ته حل کړم. 1 تقسیم په
په نهو چې کړو تاسو زده دي چې اته د 9 نه کم دي، دواړه په نظر کې نیسو، یو اتیا په نظر کې نیسو، د 9 ضرب زبانی ویایي. تاسو 9 ضرب زبانی چې وویایي نه په 9 کې یو اتیا کې، نه په 9 کې یو اتیا، او د یو اتیا نه چې یو اتیا ولاړ شي دلته څه شی پاتې کېږي؟ 0. کله چې دغه برخې ته چې باقي برخه ده، پاتې شوې برخه ده، کله چې یا باقی مانده ورته ویایي، دغه باقی مانده 0 وي، باقی مانده چې 0 وي نو داسې ویل کېږي چې یو اتیا په 9 پوره قابل دی ویش یا قابل دی تقسیم دی. دا کېدای شي چې په اختصاري ډول یې حل کړو. یو اتیا تقسیم په 9 یو وارې هغه کوي، اختصار کوي، یو نه وارې نه کې یو اتیا مساوي به نه. پس چې مخرج یو وي موږ یې نه نیسو، پوره قابل د تقسیم شو، خو بل عدد پاتې نشو، مګر که موږ 2 اتیا په نظر کې ونیسو، که 2 اتیا تقسیم کړو، 2 اتیا تقسیم په 9، 2 اتیا چې تقسیم په 9 کړئ، دلته اته خو واړه دي د 9 نه، دواړه نیسو، 2 اتیا نیسو، ننم یو اتیا کې د لاس وارې نه نوي کې ډېرې، نو 9 وارې مو د ضربیو نه یو اتیا. دلته چې د 2 د یو ولاړ شي یو پاتې کېږي، د اتو نه اته ولاړ شي څه شی نه پاتې کېږي، دلته د موږ تاسو باقي مانده څو شو؟ یو شو، دا باقي مانده ده. او کله چې دغه د موږ پاتې شوی عدد یا باقي مانده 0 نه وي، ویل کېږي چې 2 اتیا په 9 پوره قابل دی تقسیم نه دی. نو دا د پوره قابل د تقسیم والا یا پوره قابل د ویش په معنا انشاءالله چې پوه شوي وایي چې دغه معنا ورکوي. ګرانو زده کوونکو، دلته ځینې یادښتونه دي چې دا در سره په یاد ولرئ، یو زده یې کړئ او په سوالونو د حل لپاره کار ترې واخلئ. لومړی یادښت دا دی چې که د هر عدد لومړی عدد، یعنی تاسو د یکهاو، لسهاو، سلهاو خانه لرئ، د یکها خانه 0 یا جفت وي، هماغه عدد پر 2 پوره د تقسیم وړ دی. که هر عدد، دوم یادښت، که هر عدد د هر عدد لومړی عدد یکها یعنی 0 یا 15 وي، هماغه عدد 15 پوره د تقسیم یا ویش وړ دی. او بل یادښت که د یو عدد اصل جمع د اعدادو پر 3 پوره د تقسیم وړ وي، نو پر 3 پوره د تقسیم وړ دی، په خپله په 3 پوره قابل د تقسیم یا تقسیم وړ دی. که آخري یادښت، که یو عدد په 9 د نه په عدد پوره د تقسیم وړ وي، نو پر 3 هم پوره د تقسیم وړ دی. دا به راشو یو به د هر یو نه یو مثال درته کار کړم چې تاسو پې پوه شئ. اول یادښتم دا دی که د هر یو عدد هغه لومړی عدد یا یکها خانه 0 یا جفت په 2 پوره قابل تقسیم دی. دا به اول یادښت لپاره حل کړو. مثلا که موږ ولیرو 960 دای د یکها خانه ده، دای د دهها ده، دای د صدها ده، یا دا د یوه مرتبه ده، دا د لسو او دای د سلو، نو دا په 2 پوره قابل تقسیم باید وي. نظر په 2 یادښت آیا دی که نه دی؟ یا که جفت وي، مثلا موږ ولیرو 524 دا به حل کړو. دا یکها خانه جفت ده، 4 ده، چې دا په 2 پوره د ویش یا د تقسیم وړ دی که نه دی، دا به حل کړو چې موږ تاسو ته څرګنده شي. ښه، 920 به 920 تقسیم په 2 کړو. تاسو پوهیږئ چې اول یوه خانه نیول کېږي چپ لاس ته، یوه خانه یې نیسو، ګورو چې د 2 نه 9 غټ دي، نو ضرب زبانی ویایو تر څو چې د 9 یا د 9 نه کم ورکا. پیو چې 3 په 2 کې څو کې 6
څلور واره خو اته کې زیاتې درې په دوو کې شپږ د هغو نه چې شپږ ولاړل یو پاتې کې څلور نوبت یې دی کارته کې ویې او پس د هغو نه بیا ضرب زباني د دوو ویایو اوو په دوو کې څوارلس څوارلس نه څوارلس ولاړ شي څه نه پاتې کې او بیا صفر کارته کې وو صفر هم چې کارته کا د دو دپاره چې دا صفر خو باقي مانده نه دی بیرته یې پورته کې وو 300 که موږ دوه په 300 کې ضرب کړو بیرته تاسو ته 240 درکوي یعنې 240 پوره په دوو د ویش یا د تقسیم وړ شول که یې اختصار کړو هم دغه نتیجه درکوي 240 پر دوو یو دوه دوه درې په دوو کې شپږ اووه په دوو کې څوارلس صفر هم پورته کوئ تاسو ګورئ چې بیرته یې دغه 300 درکړل یعنې پوره 240 پوره د ویش یا د تقسیم وړ دی په دوو اوس په د 540 وګورو چې اول رقم یې جفت دی دا به وګورو 540 تقسیم په دوو اول عدد په نظر کې نیسئ ګورئ چې اول عدد خو 15 دی د دوو نه ډېر دی نو دوه ورې ضربوئ دوه دوه څلور کې یو یې پاتې کې د 5 نه چې څلور ولاړ شي دوه کارته کې وو دوهم چې کارته کړل 12 شول شپږ وارې په دوو کې شپږ دوه د 12 کې دلته څه نه پاتې کې څلور کارته کوئ څو وارې باید ضرب وایي دوه وارې دوه په دوو کې څلور د څلور نه څلور ولاړ شي صفر نو څرګنده شوه چې 540 په دوو پوره د ویش وړ دي نتیجه یې څو ده 220 که یې اختصار کړئ هم دغه نتیجه درکوي 540 اختصار په دوو یو دوه 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 په دوو کې څلور شپږ په دوو کې 12 په څه چې یو ډله اضافه پاتې کې د دوو تر څنګ 12 کې شپږ په دوو کې 12 بیا دوه دوه څلور مساوي په 220 دا شو د موږ تاسو لومړی یادښت ښه په دوهم یادښت کې موږ درلودل چې که د یوه عدد لومړی رقم یې صفر وي یا 15 وي په 5 کې پوره د ویش یا د تقسیم وړ دی موږ د مثال په توګه نیسو 350 تقسیم په وګورو چې پوره په 5 پوره قابل د ویش دی که نه او مثلا نیسو 225 چې لومړی رقم یې 15 دی دا پوره د ویش وړ دی یا د تقسیم وړ دی په 5 دا دواړه ګورو ښه اول دا تقسیم یې و 350 تقسیم په 5 ښه اول درې نیسو ګورو چې درې خو کم دی د 5 نه کم دی موږ یې شو داسې عدد نشته چې ضرب شي د 5 سره دلته درې درکړو درې کم دی 5 نه دوهمه خانه یې نیسي 15 چې ونیول کې چې ضرب زباني د 5 چې تاسو ولوانئ اووه وارې 15 دېرش کېږي 15 نه 15 ولاړ شي هېڅ نه پاتې کېږي صفر کارته کوئ صفر هم چې کارته کا دا باقي مانده نه دی باید بیرته پورته شي دلته چې اویا شي که تاسو 15 ضرب په اویا کړئ بیرته 370 درکوي او که اختصار یې هم کړئ دلته چې باقي مانده صفر شوه نو د دو نه څرګندېږي چې 350 په 5 پوره د ویش وړ دی یا د تقسیم وړ دی 350 د اختصار په ډول په 5 نیسو یو 15 اووه وارې 15 دی 15 او صفر هم تاسو دلته پورته کوئ مساوي په اویا ښه دا بل عدد به وګورو 225 به وګورو 225 تقسیم په 5
دوه خو کوچني دي، دوه نور هم ورسره نیسو چې 22 شي، دوه مخانه هم نیسو 22، څلور وارې 15 کې 20، 15 وارې 25 کې ډیری 20، د دوه نه چې صفر ولاړ شي په خپله دوه، دوه نه دوه ولاړ شي هیڅ، 15 کارته کوئ، بیا څو وارې 15 25 کې 15 وارې 25 هم 25 کې 15 25 کې 25 نه 25 ولاړ شي صفر. کله چې صفر پاتې شو تاسو پوهیږئ چې کله چې باقی مانده صفر شو ما د وخت درته تعریف وکړه، نو هغه عدد په مقسوم په مقسوم علیه پوره د تقسیم وړ یا پوره د ویش وړ که اختصار کړو هم عین نتیجه درکوي 225 په 50 اختصار یو 15 15 څلور 15 د 20 دوه پاتې شول، دوه د دوسره کې 25 15 په 50 کې 25 نتیجه مساوي کې په 15 څلور. دریم یاداشت. په دریم یاداشت کې ویل شوي وو چې که د اعدادو رقمونه سره جمع کړئ او هغه حاصل جمع یې په دریو پوره د تقسیم یا د ویش وړ وي، نو هماغه عدد په دریو پوره د تقسیم وړ دی. که مو مثلا واخلو ولیکو 312 په دریو پوره د تقسیم وړ دی که نه دی؟ په څه چې دا که موږ تاسو جمع کړو دا رقمونه یې جمع کړو، 2 او 1 3 کې 3 او 3 شپږ کې شپږ خو په دریو پوره قابل د تقسیم دی یا د تقسیم وړ دی، 2 وارې شپږ 2 وارې 3 د شپږ کې، نو دغه جمعوي دغه رقم جمعوي 3 جمع 1 جمع 2 مساوي کې په شپږ. اوس ګورو چې دا خبره رښتیا ده که نه ده. نو 312 تقسیم په دریو. ښه، دلته لومړی خانه چې تاسو ونیسئ ګورئ چې واضح خبر ده چې پوره دی، ته کم نه دی، موږ یې ضربولی شو 1 3 3 د 3 نه 3 ولاړ شي هیڅ، یو کارته کې و د بل عدد د کارته کولو اجازه تو وخت نه لرو چې دلته یو صفر پورته کړو، بعد هغو بیا بل عدد کارته کړو. دا خو د تقسیم قوانین دي چې تاسو مخکې لوستي په پوهیږئ. اوس 12 د څو وارې دریم 12 کې 4 وارې یې 12 نه چې 12 ولاړ شي صفر، او کله چې باقي مونده صفر وه دا په دې معنا ده چې 312 په دریو پوره د تقسیم وړ و او نتیجه یې څو شوه 104 شوه. که دا اختصار هم کړو عینه نتیجه درکوي 312 په دریو اختصار کړو 1 3 3 1 3 3 دلته یو وړ دی، دوه په نظر کې نشي نیوی تر څو چې یو صفر پورته کړو، بعد هغو 12 شول، بعد هغو 4 3 دی کې 12 نتیجه کې مساوي په 104. او پنځم یادښتم څه وه؟ پنځم یادښتم وبخښئ څلورم یادښتم دا وه چې هر عدد چې په نو د نو په عدد پوره تقسیم شي، نو په دریو هم پوره تقسیمیږي یا ویشل کیږي. موږ هغه اول یاداشت په خپل په زړه کړو، هغه یو اتیا هغه مثال چې موږ کار کوو، یو اتیا تقسیم په نو، یو اتیا تقسیم په نو پوره قابل د ویش و، یعنی موږ لاسته راوړل چې نه یو اتیا کی، یعنی یو اتیا هم چې تقسیم کړ په نو نه یو اتیا کی او دلته صفر پاتې کی، نو نه یو اتیا په نو
پوره قابل د ویش دی. اوس به وګورو چې د ظرف 2 یادداشت 1 تقسیم په 3 هم پوره دی که نه دی. نظر په 2 یادداشت چې موږ د وخت تاسو ته درکړ 1 تقسیم په 3 کړو. ښه، اوس به لومړی یوه خانه په نظر کې ونیسو، ګورو چې 8 د 3 نه ډېر دي. 2 په 3 کې 6 کې 2 په 3 کې 6 3 په 3 کې نه کې ډېري د دو خاطر 2 واره د 8 نه چې 6 ولاړ شي 2 پاتې کې او یو هم کارته کې وو. اوس دلته شول 21 کوم عدد په 3 ضرب شي چې 21 درکا 9 واره 3 دی 9 ضرب په 3 کې 21 د 21 نه 21 ولاړ شي 0 پاتې کې او دا په دې معنا چې هغه عدد چې په 9 پوره قابل د ویش و په 3 هم دلته پوره وویشل شو. نو دا و د تاسو نننی درس. خدای دې وکړي چې ښه زده شوی وي. خدای دې وکړي چې د ځان سره په کور کې مثالونه حل کړئ او کوم ځای چې نه پوهیږئ د ما نه پوښتنه وکړئ، سوال وکړئ او د 2 سوالو په شان نور سوالونه فعالیتونه د خپل درسي کتاب نه راواخلئ او حل یې کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو د نورو همصنفانو سره یې شریک کړئ. خدای مل شه، ښه وخت ولرئ.